بیا به یو په دې خبره در وښیم دغه خلک کله کله یو بل ته وایي یاره تا داسې وکړو تا داسې ته چیرې ته نه معلومېږي دا د هغه ده دی ورته وایي وایي زه په تا دی ملامت یم لکه په خدای چې ملامت یم پښتانه وایي زه په تا دی ملامت یم لکه په خدای چې ملامت یم په دا خبره سړی کافر کېږي په دا خبره سړی د اسلام ووځي هغه د شیرینه کور والا نه دا پر طلاقېږي زه په تا دی ملامت یم لکه په خدای چې سړی ملامتېږي یعنې ستا په فکر باندې خالق و مخلوق دې سره یو کړي اوس ما ورته چې و خالق ته څومره محتاج یو څومره په ملامت یو نو په مخلوق خو هغونه نه یو چې دا ګرد دنیا ما ورته العیاذ بالله ټوکړې ټوکړې کو مړه یې کو دومره نه ملامت لکه په الله چې ما ورته ملامت نو څنګه دا خبره سړی کوي که چا دا خبره کړې وه یا د چا عادت و د عادت پرېږدئ د عادت پرېږدئ او که در څخه سوی وه معافي وغواړه استغفار ووایه بیا هم الله رب العزت هېڅ نه راته وایي او دا خپله نکاح چې ده هغه تازه کړه یو ملا در وغواړه ملا خو نو ضروري نه دی یار ملا خو نو خالي ماسپرتۍ باندې څه کار برابر دی خپله یا خو دوه ورونه لري یا به خویندې لري یا به څوک لري دا سره ناست په کور کې خالي دا سره ووایه چې ښځې زما قبوله وې دا ورته ته زما قبول وایه خبره خلاص څنګه هم درته اسانه کړه صحیح شو کنې ملایانه نه درته اسانه کوي 500 روپۍ نغدې به راوړې بیا